مازی که د هر چا نه پوښتنه کوئ، مولان هم ډېر کتابونه هم ډېر، خو چې د قرآن او د حدیث مسله پکې نه وه بې خیال کوئ. ګوره نو خبره مې د بندونو پورې کوله چې دا بندونه د چا په غاړو کې خاص کر د دې وخت دا ځوانان نه دي، دا خفه کېږئ مه، دا نرښځئ ځوانان تاسو الحمدلله ټول ځوانان یاست، یو الله همداسې ځوانان لره، خو د دین خدمت دپاره ځوانان شئ. او دا د ښځو لباس پرېږدئ، دا د ښځو ناندرۍ پرېږدئ. غاړه کې چې ښځه غاړه کې تاویز چې تیم اچي، هغه هم لاس کې کړه شي او تیم اچي، هغه هم داسې کوږ وږځي او تم ځي، هغه هم داسې صفا او تم صفا. نو ستا او د هغې فرق څه شو؟ د خدای بنده نو داسې خبره ده. او حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام لعنت کړی په هغه ځوانانو باندې چې د ښځو تشبیه کوي. نو دا بندونه چې غاړه کې دي دا ګوره که د پیر صاحب دله کړي او که د میاو صاحب دله کړي که هر چا دله کړي، ګوره دې کې هېڅ شفا نشته. زمونږ غاړه تاسو ته اخلاصو، ورنه والله چې دا کار مونږ کولی که نه، یو بند چې په 5 روپۍ حساب کې نه په ورځ کې کم از کم چې 10 بند هم کولی، 85 خو ورځ کې کرو، ډېر بلا شی هم کړی وی. او ګوره مولین له ډېر چل هم ورځي، په دې خبره یاد ساتئ. ګوره که چا باده کې یو دی په یو توره چرګه باندې 2 ډاټسنې واخیستلې، یو توره چرګه ده 2 ډاټسنې ګرځي. ولې ته وله راشي استاد جي زما داسې کار دی که یو تعویز دراله وکړو، تعویز په څه شي کېږي؟ په څه شي وکړم؟ توره چرګه به حلاله کړم، د هغې په وینه باندې تعویز کېږي. ملا صاحب توره چرګه د کوم ځای نه راوړم؟ ها دا توره چرګه دا ګرځي، څو روپۍ قیمت دی؟ 1.5 روپۍ مې بله ورځ راوړله. دا چرګه نه مړه شوله او نه خرابېږي، نو 1.5 روپۍ دې واخلې جب کې واچوي، دا تورې چرګې 2 ډاټسنې پوره کړلې. نو ګوره هر رنګه چل وله ورځي. زما یو ملګری و په ابو کې، اوس هم شته دی، یو سړی راله راغی ویل چې یاره یو داسې تعویز راله وکړه، یو جنۍ باندې م جرګه کړې ده، خو پلار و مور یې نه راکوي، او د جنۍ خو موږ سره خوښي، خو یاره پلار و مور یې نه راکوي. نو داسې تعویز راله وکړه. اکثر د عوام دا کارونه ډېر کوي. ګوره دا کارونه مه کوئ، دا شرک دی. حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من تعلق تمیمة فقد اشرک. غاړې ته چا شی واچوه هغه شرک دی. موږ یې څه کوو؟ تاسو څه کوئ هغه کوئ، ستاسو اخرت ځان له زموږ ځان له دی. قبر کې مذهب زمون اسلام په مذهبونو کې اوچات، قرآن حدیث آواز په آوازونو کې اوچات. مذهب زمون اسلام په مذهبونو کې اوچات،